بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ. راځو نن په موبایل کې په داسې یو اپلیکیشن باندې کار کوو چې که موږ د پلی سټور نه موږ به ځینې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړي. مثلا زه دا سمارټ اډیو درته وښایم، مثلا پکسل آرټ شو، مسنجر، فیسبوک. دا چې دی موږ سره سیټ ته چې دی نه را ډاونلوډېږي، سیټ ته نه راځي، یعنې زمونږ د موبایل په سټوریج کې چې دی نه داخلېږي. دا چې دی په کله موږ ان انسټال کړو نو ختم شي. زه غواړم داسې یو اپلیکیشن پیدا کړم چې دا موږ سره چې شي، دا موږ سره په دې ځای کې کاپي کړي زما سیټ ته، یعنې زمونږ سټوریج ته دا کاپي کړي. د دې لپاره چې دی تاسو به راشئ په دې پلی سټور باندې به تاسو کلیک کوئ او په دې ځای کې دی تاسو به د دې ځای نه په دې ځای کې به یو اپلیکیشن چې دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن کاپي دلته لیکلي کاپي اے پی کے، دې باندې به تاسو کلیک کوئ. د دې ځای نه د هغې نه وروسته چې دی تاسو به په دې باندې کلیک به وکئ. چې کله هم دا کلیک کړه، د دې نه وروسته دا تاسو به په دې ځای کې انسټال لیکلی، یعنې مطلب دا چې دا انسټال کړه. خو ما سره انسټال شوی تیار، دلته به تاسو اوپن کړم. چې کله زه اوپن کړم نو ما سره چې دی د دې ځای نه په دقه یو دې شکل کې چې دی انټرفیس به راشي. دقه شکل کې انټرفیس دی ما سره، چې د دې لارې نه چې دی تاسو زه غواړم چې په خپله د همدې اپلیکیشن نه کاپي والم، نو تاسو کلیک کړئ. دلته وګورئ د دې ځای نه دا کاپي شو سټوریج ته، د دې ځای ته چې دی موږ سره سټور شو. دلته مثلا زه غواړم د کیبورډ نه چې وکړم یو کاپي والم، او که زه وایم چې د آل ټولو نه زه کاپي اخلم، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، دا تاسو د دې ځای نه یس کو، نو دا چې وګوره فری سپیس چې دی د دې ځای نه، نو دا غواړي چې تاسو سره 2 دومره جی بي چې دی دا سپیس وي، او زموږ چې دی د ایپس سپیس چې دی زموږ 600 دومره ام بي دی. زه نه غواړم چې د ټولو نه کاپي والم، نو دا چې دی ما سره د دې ځای نه زه دا ګوره د بعضې اعلانونه راځي، دا به تاسو کینسل کوئ. زه غواړم چې د دې کاین ماسټر چې دی د دې ځای نه 90 ام بي دی، زه د نه چې دی کاپي والم او خپل سیټ ته دا ولېږم، نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. نو دا چې دی موږ سره د دې ځای نه کاپي کېږي. اوس راځو په دې فایل باندې کلیک کوو، او د فایل نه وروسته به تاسې راشئ دلته په دې ځای کې په دې سټوریج باندې به کلیک کوئ. سټوریج انټرنل سټوریج د موبایل په سټوریج باندې به کلیک کوئ، او لاندې دلته موږ سره یو فولډر په راکوي. د دې ځای نه به تاسو په دې فولډر باندې چې دی دلته کلیک کوئ. دلته چې دی موږ سره یو فولډر راځي د کاپي اے پی کے، په دې باندې به کلیک کوئ. 1 منټ مخکې چې دی ما د دې نه کاپي واخیسته، د دې سافټویر نه د دې نه ما مخکې کاپیانې اخیستې وي. نو دا موږ سره د دې ځای نه یو اپلیکیشن زبردست اپلیکیشن چې موږ د دې په تھرو باندې کولی شو چې هغه اپلیکیشن چې موږ د پلی سټور نه ډاونلوډ کړي وي د هغې نه کاپي والو او خپل موبایل ته یې ولېږو، او د موبایل په سټوریج کې چې دی موږ ځان سره سیف کړو. خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، او ویډیو شیر کړئ، او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، چې تر څو زموږ د هر ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.